نو اسی ته په ایمان وایا دیر سپاره قرآن د مړو اوریدل نه مانی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د مړو اوریدل بقول دوی بعض صحابه کرام هم د مړو اوریدل نه مانی. نو ما خدا خبره مخکم کړي و که څوک وایي چې دا مسله صحابهو کې اختلافي وه نو هغه د مال دا جواب راکړي چې قرآن کریم وایي چې فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. تاسو چې په کومه خبره کې اختلاف پیدا شي فوراً الله او رسول باندې پیش کړئ، اختلاف ختم کړئ. رسول ته الله وایي چې تما دې د پاره لګلې چې اختلافي خبرې په دوی کې ختم کی. سوره هود کی آیت ده. نو چې صحابه د مړو د اوریدو مسله حل کړي نه ده، هغوی په دې آیت عمل بیا کړي، د دې جواب دی دوی راکیو. او محمد رسول الله چې پکې دا اختلاف ختم کړي نه ده، نو پیغمبر هم په دې آیت عمل کړي، دوی دې د دې جواب راکی. زمنګ عقیده دا ده چې دنیا کې هیڅ یو صحابي د مړو د اوریدو قائل په بخاری کې چې کم درې روایات دي د مړو د اوریدو یا د قلیب بدر والو چې ابو جهل وغیرہ په کوی کې واچول او یا د مړو چې خوک شاراوري، دا ټول روایتونه سوچه منګړه تو سوچه درو، هیڅ حقیقت نشتا. راویانو حقیقت ما تاسو ته بیان کو، تقریبا د 100 نه پورته کتابونو حواله می پیدا کړ. چاله تفصیل پکار وی هغه دی وګوري. اوس هغه د دې لاندې یوه خبره دا لیکلې ده چې څوک د مړو اورېدل نه مني، وایي دا ډېر کمعقل دی. کمعقل وایي ځکه دی چې دی دا وایي چې دا خو غوږونه دي د اورېدو دپاره او د لیدو دپاره دا سترګې دي. نو لہذا چې غوږونه او سترګې نشته نو دی څنګه اوري؟ وایي دا خلق د الله تعالی قدرت محدود کوي. وی د دې خلکو خیال دا دی چې یاره الله تعالی بغیر د سترګو په چا څه شی لیدلی نشي او بغیر د غوږونو په چا څه شی اورولی نشي. په دې خبره پوه شوې؟ بریلویت ہو تو ایسی دیتا پشندار بریلیت وی. منګه دا ویو چې زړګیا منګه د الله قدرت کمونا، منګه د الله دا آیتونه منو چې په سورت احزاب کې راغلي دي 62 نمبر آیت کې او په سورت فاطر کې راغلي دي 43 نمبر آیت کې چې الله فرمایي سنت الله فی الذین خلو من قبلهم ولن تجد لسنت الله تبدیلا. او بل سورہ فاطر کی ہوئی فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ فرمائی چھ پخوانو و سنو خلقو کی زما یو قانون دے و قانون بدلی گی نو منگ چھ ویو چھ نارے نسڑے نبلار بیگی، نارے نسڑے نبلار بیگی. نو پیر صاحب تبوائی چھ دا اللہ تعالی قدرت دا منکری، نو بیا به پیر صاحب ستا دا عقیده وي چې نارینه بلار بیږي. او پیر صاحب که ته ووایې چې نارینه بلار بیږي نو زه به بیا ومنم چې ته الله تعالی د الله تعالی طاقت ناقص نه ګڼې. ته به بیا دا منې چې دا پیلر بچی راوړي، او که ته وایې چې پیلر بچی نه راوړي زه به درته یم چې دا خو ته الله تعالی کمال نه منې. گڑا چی نلگشی خخپل بریلے راوڑے شی تب بیادا ما سرمانی. اس کا نمانی زبادر توائم چی تد اللہ تعالی قدرت نمانی. خیال دے دے چی چرگا لگ کوششو کی نو آغا اس راوڑے شی کتوائی چی نہیں راوڑی زبادر توائم چی دا خود تد اللہ قدرت نمانی. نو پیر صاحب دا تو شل کا دا کما عقیده چې تا لیکلې ده دا ته شل کا، خلقو به غولاوي خو ته یې شل کا. په خبره مې پوه شوې؟ نو لہذا دی وایي چې که څوک دا وایي چې مړي ځکه نه اوري چې غوږونه یې نشته
او سترګې نشته، روحي نشته، لہذا دا اسباب منقطع دي، نو لہذا الله سره نور اسباب هم شته وي، یوازې غوږونه خو نه دي که نه، الله خو په هر څه شي اورولی شي. نو چې څوک وایي چې مړي نه اوري دا د الله تعالی قدرت محدود ګڼي، نو پیر صاحب بیا به ته دا منې چې چرګه اس راوړلی شي، او که وایي چې نه نه شي راوړلی نو بیا د الله قدرت ته محدود ګڼي، او که نه وایي چې نه شي راوړلی نو خبره بیا هغه ده چې منګه یې او ته به یې مانې. قرآن دوه ځایه ویلي دي ولن تجد لسنت الله تبدیلا، الله وایي چې زما قانون نه بدلیږي، دنیا کې او په برزخ کې قانون زما دا دی چې دنیا کې خلق اوري په غوږونو، دنیا کې خلق ویني په سترګو، لہذا د دې قانون نه تبدیل الله سره د هزارها وسایلو من قایل یو چې الله سره اسباب شته، خو دنیا کې د ډیرو اسبابو باوجود الله تعالی چاته په ویښه بغیر د سترګو شی او بغیر د غوږونو ور باندې اورېدل، په ورځ د قیامت به لاسونه او پښې خبرې کوي، سترګې به هم خبرې کوي، خو دنیا کې ژبې نه بغیر خبرې ولن تجد لسنت الله تبدیلا. نو پیر صاحب چې دا مړی نه اوري دا الله ویلی دي، الله فرمایي چې تاسو د کم چا عبادت کوئ اموات غیر احیاء لا یشعرون ایان یبعثون، چې تاسو مانا علاوه چاته عبادت کوئ دا بالکل مړه دي، ژوندي نه دي، دوی ته دا پته هم نه لګي چې موږ به کله راپاڅو. وهم لا یسمعون، هغوی هیڅ نه اوري، الله دا نه دی ویلي چې غوږونو نه بغیر اوري، هغوی وهم لا یسمعون، هغوی هیڅ نه اوري. پیر صاحب تا دا ټولو آیاتونو باندې سترګې پټې کړې او بریلیت تی پټ غونې په دیوبندیت کې پیوند که، نن سباونو کې پیوندکاری راځي، دا په دیوبندیت کې پیوندکاری ده. دیوبندیت کے اندر بریلویت کا پودا لگانا، یہ کوئی سیکھنا چاہے تو کربوغ شریف میں لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ بریلیت کے بسڑے سنگا دیوبندیت کے بسڑے دا بریلیت چیشے وہی ہوتا ادھرے گا یہ خبرہ. نو لہذا دے وہی چھ بلا اسبابو کڅوک وایي چې دا خو بغیر د اسبابو نه اورېدل صرف الله کوي، بیا مخکې یوه بله خبره پیر صاحب کړې ده. پیر صاحب وایي چې یوازې په دې سترګو لیدل، یوازې په دې غوږونو که اورېدل کیږي، نو وایي چې یوسف علیه السلام خوب لیدلی و، نو هغه یې په دې سترګو لیدلی و. زه پیر صاحب نه پوښتنه کوم، درې خوبونه هغه بیان کړي دي چې یوازې مسلمان هم نه ویا جیل کې چې دوه کسان وو د بادشاه خادمان، هغوی خوب لیدلی و، وایي په دې سترګو یې لیدلی و. بادشاه د مصر خوب لیدلی و، په دې سترګو یې لیدلی و. زه ورته یم چې پیر صاحب نه په دې سترګو خو یې نه و لیدلی، آیا دا خوب یې قبر کې لیدلی و؟ خوب یې قبر کې لیدلی و؟ که خوب یې قبر کې لیدلی و خو بیا به ستا په خبره غور وکړو، او که دا خوب په ژوند لیدلی و نو منګه جګړه د مرګ نه بعد په خبرو اورېدو ده، مرګ نه مخکې په خبرو اورېدو زموږ جګړه نه ده. ته مثالونه د ژوند مه ورکوه، مثالونه د مرګ ورکه. که مرګ نه بعد چا خوب لیدلی وي لکه زموږ پیر ګوهر علي شاه صاحب دامت برکاتو هم وی چې په یو سړي باندې چا د مرګ نه بعد جادو کړی و، نو سړی چې خاندي مړیه داسې وخانده چې کفن خو وشلوي که نه. اوس پیر صاحب ښکلې خبره کړې ده کفن اشلولی دی، ته پیر صاحب کفن هم نشلوي واسې سړي خندوي. نو که چرې دې یوسف علیه السلام و هغو دوو غیر مسلمو خوب لیدلی دی، نو د مرګ نه بعد یې مرګ نه مخکې لیدلی دی، او مرګ